وَإِذْ قَتَلْتُمْ وَقَوَقِي چوجل تاسو نفسا یو نفس نفس 210 لزل قرآن کې استعمال دا کلمه او اتو معانی باندې راځي تاسو وجل یو نفس فدارتم فيها نتاسو مختلف شوي داغي پبارکی فيها من في قاتلها دا قاتل پبارکی میں اختلاف کو چاویل فلانی وجلے چاویل فلانی وجلے پبل چای دعوی کولی لگیاو او لاش چې د چا د کور مخې ته پروت نو بس زیات الزام پاغه راتلو چې وایي ستاسو کور خواته پروت دی نو او حالانکې هغه پاک وغیل چې وروره موږ خو خبر نه فدارتم فيها در اصل لیکيږي په لغت د عربی کې دفع کول یو سیز د ځان نه دفع کول باب تفاعل لیکن په معنا د جګړې دی صدوري د جانبین نه کې یو وي تا وجلې بل وي تا وجلې په یو بل لګي د الزامات لګي عجیب کار نفدارتم فيها تاسو مختلف شوي د قاتل په باره کې چې دا بچا وجلې والله والله چې مخرج ظاهرون کې الله راخکار کون کې ما کنتم تکتمون دا غصه چې تاسو پټول تاسو قاتل پټو چې پته ونه لګي او قاتلم ځان پټو خو الله راخکار کون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون دي ته لیکيږي اظهار معجزه موسی عليه السلام موسی عليه السلام د پاره یو بل معجزه راخکاره شوله چې دا مړ الله رب العالمین را ژوند کړي دي جګړه ختمه شوه دا قاتل خپل خودلې دي چې زه خپلانی وجلې من بس لانجم ختمه شو دغه ذکر کوي فقلنا ضربوه نمغ ویلو وهي دا مقتول دا وجلې شوه سړی وهي ببعضها په بعضی صد دی غوا باندې ببعضها کې د ها ضمیر ستراجه دي دي کې دوا اقوال دي یو قول دا دی چې د ها ضمیر راجه دی هم دی نفس تا مونږ ویلی وهي دا مقتول دا سړی ببعضها په بعضی صد دی نفس باندې نیم د دې مقتول دا وجلې شوی سړی چې دی د دې بدن یو اندام را واخلې هم دې په وهي را ژوندې بشي معنا د لاس او غیر باندې د بدن وای دا معنا چې د حسین علي سیب کړی دا او هغه وی ببعضها کې د ها ضمیر یو ځل ورته د مذکر ضمیر راځي شو فقلنا ضربوه وهي دا سړی ځکه چې مذکر دی ته چې بیا وای چې ببعضها په بعضی صد دی سړی باندې وای نو د ها ضمیر خو مؤنث دی هغه دا د وجه د نفس نه او نفس چې دی نو مؤنث ضمیر تراجی کیږي کنه په بعضی صد دی نفس باندې وای دا سړی هغه دا دومره دا تکلف ولې کړی د دې د پاره وي مونږ وایو چې یاره ببعضها کې د ها ضمیر مونږ غوا ته راجي کو بقرې ته نو دې کې خو دا بقره د پاره ذبح شوا چې د دې د زړه نه د دې بقرې هغه عظمت څه شي تعظیم اوزي نو ته چې به دې بقره باندې بیا مړې را ژوندې کوي بیا به په زړه کې تعظیم راشي مونږ نه دا خبره خطا ده صحیح دا او راجح هم دا د مفسرینو چې هم دقه غوا باندې دیواله شوی ده د غوا په ذبح خو به دغه تعظیم ختم شکن خدا د موسی علی السلام ته وحی وشولو په دې طریقه باندې دا یو معجزه الله رب العالمین راخکاره کړل چې مونږ ویل یو د دې مړی دا لاش چې دی په بازي سا د دې غوا باندې وای نو دا د بقری ذبح مشل ته کې مړی راغی نو د دې غوا په یو حصہ باندې دی واله شو بس راجوندې شو خپل قاتل یو خود دا په دې صورت کې سوی مواقع شو چې مړی ژوندې شي دنیا کې ها دوی مشو كذلك يحيي الله الموتى دغه شان راجوندې کوي الله تعالی مړو لرا دغه شان الله مړی راجوندې کوي كذلك يحيي الله الموتى من في الاخره اخرت کې الله رب العالمین دغه شان د مړی راجوندې کوي بل لا دو یوریکم او خی الله تاسو آیاتی خپل دلائل دلائل نه مراد دلته سری دلائل د اثبات البعث والقیامه چې ګور بیا به دوباره انسانان را پورته کیږي او قیامت به واقع کیږي دا دلائل الله تاسو ته خی
لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. ګوره دلته وایي کذلک یحیی الله الموتى، دغه شان الله مړي را ژوندي کوي. ګوره مخکې هغه اوله واقع کې چې بني اسرائیل مړه شو او بیا را ژوندي شو، شپږ 50 آیت کې چې تیر شو، هلته ګوره ژوند اصل او مرګ سو مرګ عقوبتي مرګ کنه، عقوبتي مرګ معنی عارضی غیر معجل په نیټه باندې نو، خو یو د سزا په تور بیا الله رب العالمین دوباره را ژوندي کړي، او دلته موت حقیقي دی او دا ژوند عارضی دی. لږ ساعت دپاره را ژوندي شوی دی مقتول، قاتل صرف خودلې بیان کړی بیرته مړ شوی، دلته دا چل شوی. کذلک یحیی الله الموتى، دغه شان الله مړي را ژوندي کوي. قرآن کریم کې بیا د دې بعث بعد الموت او د انسانانو دوباره را پورته کول په قیامت کې په مختلفو طریقو باندې ثابت کړي دي. دې ته لګي قیاس الاعاده، قیاس الاعاده علی احیاء الموتى. دلته دا مثال دی چې ګور الله مړي څنګه را ژوندي کړي. بل دی قیاس الاعاده علی النشأة الاولى، کله الله رب العالمین ما فرمایي داسې به را پورته کوم لکه اول ځل چې پیدا کړي. قرآن کې وکړه دا راځي، کله به قیاس الاعاده بخلق السماوات والارض، الله به وي څنګه مې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي، لخلق السماوات والارض اکبر من خلقکم، مړه ستا به څه پیدایشي، تا نه مې غټ مخلوق پیدا کړی دی، تا به څنګه قیامت کې نه را پورته کوم. کله په دې طریقه ثابته. کله قیاس الاعاده کوي على اخراج النار من الشجر الاخضر، سوره یاسین کې برازي چې الله فرمایي ګوره کنه د شنې ونې نه مې اور رایستلی دی، یا خو بعضې ویل ته یا مرخ او عفار مراد دي چې یو بل سره ووالی شي رګړ شي نو اور کوي، او یا دا دا څومره ورونه لګېږي نو دا په لرګو لګي، او لرګی څه شی دی؟ ونه ده که نه، د شنې ونې نه الله رب العالمین اور جوړ کړلو. دغه رنګه کله به قیاس الاعادې على النوم الليل والنهار، د ورځې او د شپې ته وده شي، نو دا خوب چې دی دام د مرګ ورور دی. الله وایي څنګه ګوره ستا هغه حواس کار پرېږدي وده شي، بېرته دې راویښ دی کم، دقه شان به ته مړ شي او بیا به دې راپورته کم. کله په دې طریقه باندې ثابتوي. قرآن کې به راځي، وروسته سوره نحل کې به راشي چې هو الذي يتوفاكم بالليل. کله قیاس الاعاده کوي على اخراج الانسان من بطن الام، څنګه مې د مور د خېټې نه پیدا کړی یې، دقه شان به د قبر د خېټې نه الله تاسو راوباسي. او دغه رنګه کله قیاس الاعاده کوي بالقدره، وما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. الله زما قدرت داسې دی وی منئ، ستاسو د ټولو خلقو پیدا کول او د یو پیدا کول یو شان دی الله رب العالمین ته. ولی ته دا دومره بعیده خبره ګڼئ؟ ستا د خپل ذهن مطابق او د انسان د قدرت مخې ته بعیده ده، خو د الله د قدرت مخې ته خو بعیده نه ده که نه. الله رب العالمین ته خو داسې ده لکه یو نفس پورته کول او ټول خلق را پورته کول یو شی دی الله ته. کله کله به قیاس الاعاده علی اخراج النبات من الارض، الله وی ګوره دا مړه دا نه زمیدار په دې ځمکه کې واچول او دې نه مې دا ژوندي بوټي او دا تازه تازه بوټي را ښکاره کړه، دغه رنګه میوې مې ترې راویستلې. دغه شان به دا مړ انسان او د د بدن دا ذرات ذرات دي کې به الله روح واچي او راپورته کوي به. نو دا الله رب العالمین په مختلفو طریقو باندې به بعث بعد الموت ثابتوي. ويريكم آياته، او خی الله تاسو ته خپل دلایل د قدرت، لعلکم تعقلون، دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، دې کې زجر دی، رټنه او ذکر دی د سبب انتقال الخبائث من الاکابر الى الاصاغر وسبب زیادة الخبائث. الله رب العالمین دلته اوس دا خبره ذکر کوي د مشرانو خباستونه کشرانو ته منتقل شو، او دا لاسکه چې مزید پکې نور خبائث هم راغلي دي کشرانو کې. دا واقع پکار خدا و چې ردی نه دوی عبرت اخسته وي او د قیامت په باره کې ډیر فکر منشي وي، تیارې ورلکړې وي او غفلت ختم شوی، زړی نرم شوی. الله وی نه ثم قست قلوبکم، پکار خدا و چې ډیر یریدلی وي
زړه نرم شوی د زړه د نرمېدو په ځای باندې زړه سخت شه نور مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی څومره چې دوی کوي دومره لګی دی مرض سیوا کېږي له هغه زړه نه پناه غواړم چې یریږي نه مطلب دا دی زما زړه کې الله خشوع پیدا کړي زما زړه ویریږي نرمي پکې پیدا شي بیا د زړه د نرمۍ دپاره مختلف اسباب علماو لیکلي دي او د قسوة القلب اسباب یې لیکلي زړه سختېږي په څه باندې او نرمېږي په څه باندې سختېږي خو په ګناهونو باندې هر ګناه چې کوې به زړه به دې سختېږي خاص کر یو سړی او حرام کارونه کوي نیغ پې ورځي او کثرت الکلام سره هم دا کار کېږي بې ځایه خبرې ډېرې کول دغه رنګه بل کثرت المخالطه خلکو سره ډیره ناسته ولاړه یو ځای م کښېني او بل ځای م کښېني او هر ځای کې ګپ شپ دې سره زړه خراب شي کثرت الطعام ډیر خوراکونه هر وخت د سړي دا خوله خوځېږي لګي کثرت المنام ډیر خوبونه کول چې کله ګورې به اوده دی روزانه چې ډوډۍ خورې غذا موږ روزانه خورو که نه نو څنګه چې ته روزانه ډوډۍ خورې نو دا مخالطت به م روزانه کې دا کم مخالطت دی میلاوېدل دي دا په درسونو کې ناسته ده او علماء سره میلاوېدل دي علماء سره روزانه داسې میلاوېږه او روزانه درس کې داسې شاملېږه لکه ته چې روزانه ډوډۍ خورې ناشته کې لګې غرمې ډوډۍ خورې بیا ماښام خورې دغه شان به روزانه علماء سره میلاوېږي نو علماء سره مخالطت دا بهتر مخالطت دی دا د غذا په شان دی دویم مخالطت هغه دی چې وایي دا به داسې استعمالوي لکه د دوایي په شان دوایي خو خلک هر وختې نه خوري که نه چې بیمار شي بیا خوري که نه دا کم مخالطت دی دا وایي بازار ته تګ دی خپل دکان ته سودا اخلي نو چې کله دې سودا واخسته نور ګپونه به یې مه لګوه بس چې ضرورت پوره شو فورا واپس یې وکړه لکه سړی چې بیمار شي او دوایي وخوري نو چې روغ شي بیا خو دوایي نه خوري که نه چې بازار ته لاړې او کم سیز پسې تللی نو چې دا کار دی وشو بازار کې سپېس چکرې مو دا بعضې دومره بدبخته انساني په بازارونو کې فضول چکرې وایي دا د مردارو خلکو د ګنده ذهنونو والا خلکو طریقې فضول بازار کې ګرځېدل هلکه بازار ته خو سړی عرسونو والا دی قوالیانو او ډمتوب والا دی رقصونو او ګډا والا دی صوفي دی ګمراه دی دنه څه غواړي د ده په ناسته کې خیر څه دی ښه او دنه چې ته سبق وایې نو په دې سبق کې به مړه لا څه خیالي چې ته دا فلاني کتاب کې ډېر ماهره دی د دنه ډېر ماهران علما حق پرستو کې شته دی خو تا باندې هېڅ پټۍ لګېدلې په سترګو باندې هیڅ خیر او فایده به د کې نشته د ده د مجلس نه ځان ساته سلف به ډېره کرکه کوله د اهل بدعو د مجالسو نه اوس دا غیرت هم په ډېرو خلکو کې کم شوی دی د غیرت د وجې نه به د سنتو مخالف د توحید مخالف انسان د ده ملګرتیا به نه اختیاروي دې نه به ځان ساتي ځکه دا داسې ده لکه سړی چې زار خوري او زار نو تم د دې نه پرهیز وکړه بیا قسوة القلب چې زایل کېږي په څه باندې سړی وایي زما زړه استغفار څومره چې توبه او استغفار ډېرېده دومره به زړه نرمېږي بل سبب حدیث کې راځي د یتیم په سر باندې لاس راښکلي او بل سبب یې د مسکینانو باندې صدقه کول صدقې سره هم ګوره زړه ډېر نرمېږي مسکین دی ولې د محتاج انسان هغې باندې خرچه کې او بل سبب یې چې دی هغه د اتباع الجنائز د مسلمانانو په جنازو کې شریکېږه او سوچ کوه چې ګوره نن د ده نمبر دی سبا به دغه شان زما هم جنازه وي دې سره هم زړه نرمېږي کیفیت د سړي بهتر کېږي همدا وجه چې کله به وایي په جنازه کې چا خندل صحابه او سلفو به سره خبرې نه کولې لکه دا د خندا ځای دی چې تل دلته مسخان دی په جنازه کې شریک یو مړی دی لګېدی لږ ساعت بعد یې ښخوو زموږ په شان یو انسان و موږ سره کېناسته پاسې هغه دی زموږ نه جدا شو خو داسې موږ هم روان یو که او چا به ورته ویلي دا د چا جنازه ده صحابو نه به چا تپوس کوه هغه به ورته ویل دا ستا جنازه ده که خفه کېږي دا بیا زما جنازه ده وایي دومره به کیفیت جوړېده او بل سبب هغه عیادت المریض د بیمار پرسی کول دي مسلمان دی بیمار دی تپوس لی ورشه د دې د وجې نه زړه نرمېږي د هسپتال له سړی لاړ شي که نه د ایمرجنسي ته او دا سخت بیماران وویني دې سره هم ګوره زړه ډېر نرم شي سړی حیران شي او داسې د الله رب العالمین شکر طرف ته مایلی شي دا زړی چې ګوره موږ خو روغ جوړ یو دا خلک په سال کې دي
بیا موږ د الله بندگی نه کوو. او بل سبب دی الاطلاع علی القبور، قبرستانونو ته کله کله تلل د عبرت د پاره. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو قبرستان ته ځئ نو څه د پاره به ځئ؟ دې دپاره مه ځه چې هلته بابا دی او د هغه قبر دی او عرس دی او هغې له رواني، دغه خو ناروا کارونه دي. او دې دپاره مه ځه چې فلاني بابا نه مدد غواړم او نظر او منښته وړم. نه، د الله نبي دوه وجې وایي. یو چې دنیا کې دې مینه کمه شي، د غفلت دله ختم کړي، او بل مرګ را یاد شي تا ته مرګ، او د مرګ پر یادېدو باندې زړه نرمېږي. نو دغه اسباب دي چې دې سره زړه نرمېږي. بیا الله رب العالمین فرمایي ګوره ستاسو زړونه سخت شول، من بعد ذلك رستو ردینا فهی کالحجاره، نو دا زړونه ستاسو په شان د ګټو دي، او اشد قسوه، بلکې زیات دي په سخوالي کې. الله فرمایي دا خو داسې دي دا ستاسو زړونه لکه ګټې. بیا وایي نه نه بل سره ترقي وکړه. نه نه ګټې خو ښې دي. الله وایي د ګټو نه هم ستاسو زړونه بېکاره دي او ډېر سخت دي. ولې؟ ځکه ګټې درې قسمه دي او په دې درې قسمه ګټو کې فایدې دي، او ستا په دې زړه کې دا درې واړه فایدې نشته دي. ستا زړه د ګټې نه هم بتر دی. اوس درې قسمه ګټې ذکر کوي، یو اعلی، یو درمیانه، یو ادنا. وان من الحجاره، یقینا بعضې د ګټو نه لما خامخا هغه دي یتفجر منه الانهار، چې رابهیږي د هغې نه نهرونه. د لوی لوی نهرونه چې را روانې دي د غرونو دي درو کې، د څه نه را روان دي؟ خو دغه ګټو د دې غرونو نه را روان دي که نه؟ لوی لوی نهرونه ترې را روان دي. بعضې ګټو کې دومره فایده ده ګوره. وان منها، یقینا بعضې د دې نه لما خامخا هغه دي یشققو، چې هغه وچ وي، فیخرج منه الماء، نو راوځي د هغې نه اوبه د چینې. دې نه مراد چینې دي. هغه لوی نهر خو ترې را روان نه وي، خو ځای او چینه خو ترې روانه وي که نه. د کلي خلک او خوا او شا ګاونډیان راځي وایي نه اوبه وړي، مسافر راځي نو سکي لګیایي. دا فایده خو شته دی که نه. دریم قسم ګټه، وان منها، یقینا بعضې د دې نه لما خامخا هغه دي یهبط من خشیة الله، چې هغه رارغړي د الله د یارې نه. بعضې هغه ګټې دا لینډ سلایډینګ چې ورته وایي، او دا کله کله دا بره نه دا غرور او کمر یې رارغړي لګیایي. دا د الله د یارې نه کېږي. ګوره الله رب العالمین فرمایي ګوره ګټې زمانه دومره یریږي چې راورغړي. سوره حشر کې به هم راځي اخره کې، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. دا قرآن مؤمنه دا خو تا ته نازل له انسان تا باندې اثر ونه که دامې په غرونو نازل کړی وی که نه، په یو غر باندې تا به هغه غر لیدلی وی، که په غر کې احساس وی او هغه مکلف شوی وی په هغه احکامو او په هغه امورو چې کوم په دې قرآن کې دی، او ته پې مکلف انسان، نو تا به کتلی وی لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله، یریدلی به وی د هغه او د رپېدو د لاسه به ټوټې ټوټې شوی وی چې څومره ناشنا احکام ماته متوجه دي، او چېرته ما نه په دې کې دغه ونشي، نافرمانی رانه چېرته ونشي. او ته وړوکی انسان یې او ګوره تا باندې څه اثر ونشي، په کار چې ستا زړه م رپېدلی وی، یریدلی وی د الله رب العالمین. وما الله ندی الله بغافل عما تعملون، بے خبره د هغه عملونه چې کوم تاسو کوئ، ستاسو په اعمالو باندې الله خبردار دی. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. مخکې قسوة القلب ذکر کړ، اوس د دې آثار ذکر کوي چې 15 خبایث دي ته ویل کېږي آثار قسوة القلب. د دې ځای نه اوس د دې د کشرانو خبایث ذکر کېږي. د کشرانو خباثتونه دي، دا د نزول قرآن په وخت کې موجود دا خلک. بعضې وایي دا 15 خباثتونه په دوی کې وو، بعضې وایي دا پکې 15 ډلې وې. بس یو ډله کې یو خباثت، بلکې بل خباثت. افتطمعون، آیا پس تاسو دا تمه کوئ ای مؤمنانو، ان یؤمنوا لکم چې ګینې دوی به خبرو مني ستاسو. دې ته ویلی کېږي دې آیت له بعضې علماو عنوان ایښی دی، وایي بیان قطع اتماع المؤمنین عن ایمان اليهود. دې کې بیان دی د قطع د ماتولو د پرې کولو د تمې د مؤمنانو د ایمان د یهودیانو نه. چې یهودیان دومره بدبخته خلک دي، ګوره دوی ایمان نه راوړي، ډېر بدبخته دي، ظالمان دي، زړونه ډېر سخت ظالمان دي. افتطمعون
آیا پس تاسو دا تمه کوئ اے مؤمنانو؟ اول خطاب نبی علیہ السلام او صحابو ته دی، بیا ټول مؤمنانو ته. تاسو د یهودو نه دا تمه ساتئ ان یؤمنوا لکم چې ګنې دوی به خبرو مني ستاسو. وقد کان فریق منهم، او یقینا و یو ډله د دوی نه، په دوی کې یو ډله داسې شته دی یسمعون کلام الله چې اوري هغوی خبرې د الله تعالی، کلام د الله اوري. ګوره دا دلیل دی په دې باندې چې کلام لفظي دا د الله تعالی کلام دی. او بل دلیل دی په دې باندې دا آیت چې یسمعون کلام الله، کلام الله نه مراد څه دی؟ تورات دی کنه، تورات هم د الله سو کلام. زمونږ د ملک یو مولا دی ډېر مشهور دی، واعظ دی، واعظ. هغه یو تقریر کړی ډېر مشهور شوی، بیا به خلکو باندې بار بار سوالونه کوي چې فلاني صاحب دا ویلي. هغه وایي دا قرآن د الله کلام دی لیکن تورات انجیل د الله کلام نه دی. نو مال دغه سورې بقره اوله سپاره هم نه دی ویلي، دا څنګه مولا دی؟ قرآن کې الله دلته وایي یسمعون کلام الله، تورات مراد دلته یهودو خبر روانه ده. دا یهود د الله تعالی کلام اورینی، تورات اوري، ثم یحرفونه به تحریف کوي د هغې په معانیو کې. دلته ګوره تحریف لفظي معنوي مراد دی، وروسته به تحریف لفظي راشي انشاءالله. ګوره دا یهودیان تورات چې د الله کلام نه هغه اوري، ثم یحرفونه به تحریف کوي د هغې په معانیو کې. تحریف معنوي صحیح تفسیر بالرای، په خپله رای باندې به تفسیرونه کول غلط غلط ګډې وډې به ویلې. من بعد ما عقلوه، پس د دې نه چې دوی په سمجھ کې خبره راشي. من بعد ما عقلوه، پس د دې نه چې دوی په خبره باندې پوه شي. عقلوه من عقلو معناه، دوی پوه شي د هغې په معنا او په مقصد باندې. وهم یعلمون، او دوی ښه پوهېږي. په څه باندې پوهېږي؟ په دې باندې پوهېږي چې دا تحریف د ګناه کار دی. مطلب دا دی پوهېږي په څه باندې؟ ما فی تحریفه من العقاب، په تحریف د الله د کتاب کې چې کوم عقاب دی او کوم عذاب دی، په دې دوی ښه پوهېږي. او په دې هم پوهېږي چې دا ناروا کار دی، بیا هم کوي. وهم یعلمون، سره د پوهې دا کار کوي لګیا دی. او دا تحریفونه ګوره مولا کوي ځکه وهم یعلمون، علم والا دي د علم دعوې کوي، عوام په دې څه پوهېږي. دا خو مولا ورته راټول چلونه کوي دا مطلب یې نه دی، دا مطلب یې دی، دا نه دی، دا مطلب دی. دا مطلبونه خو ټول ډېر وباسي لګي، دوکې به کوي، په احادیثو کې به لګي جوابونه کوي، تعویلونه به کوي، قرآن کې به تعویلونه کوي. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ځان نه بدلي، خپل عقیده نه سموي، قرآن لګي دی کې تحریف کوي. قل انما انا بشر مثلکم، یو ګنده عقیده والا مولا ته چا د آیت پیش کړي. ګوره نبی علیہ السلام بشر دی، تاسو ولې دغه د بشریت نه انکار کوئ؟ قل انما، ګوره انما خو د حصر د پاره دی. خبره دا ده چې نبی علیہ السلام تعالی فرمایي دعوت ووایه چې زه ګوره بشر یم. هغه ویل نه ان ما انا، د ایمان ما نفیه جوړه کوي، دا داسې نه ده. وایي دلته وایي مطلب دا دی نبی علیہ السلام تعالی وایي یقینا ما انا بشر، ګوره زه ګوره بشر نه یم. وایي دې ته وایي ګپ لګول د الله د کتاب سره، ټوکې ټقالې کول د الله د کتاب سره. دغه بدبخته خلک او دا مرض په یهودیانو کې، دا مرض زموږ امت ته هم راغلی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګویي فرمایلی وه لتتبعن سنن من كان قبلكم، خامخا به تاسو روان شئ په طریقو د هغه چا باندې چې کوم تاسو نه مخکې وو. بعضې وایي سنن من كان قبلكم، بعضې علما وایي چې نه دلته سنن دی. سنن وایي په بدو طریقو کې تابعداري او سنن وایي په ښو طریقو کې تابعداري. بعضې علماو کې دا فرق کړی. تاسو به د مخکنو امتونو په لار باندې روان شئ. او یو روایت کې نبی علیہ السلام فرمایي داسې ورسره یو ځای شي حذو النعل بالنعل، لکه یو کیړی چې د بلې کیړی سره څنګه برابري، جوړه کیړی یو بل سره برابري کنه سپله یو دا چپلې. صحابه کرام فرمایي د الله نبی ستاسو مراد یهود او نصارا دي، دا موږ نه مخکې هغې سره موږ برابري. د الله نبی ورته فرمایي نو نور څوک او کنه زما امت کې به داسې خلک پیدا شي چې د یهودو نصاراو په لاره به روان شي. کم کارونه چې هغوی د دین سره کړي، کمې لوبې، کم تحریفونه، کم تلبیسونه، کم کتمان د حق، کم مرضونه چې په هغوی کوي، هغه به زما امت کې راځي. دا ټول دا امت به چې دی د هغې پیښې به شروع کړي.
نو دا نن سبا دا شی عام دی تحریفونه کوي د الله رب العالمین په کتاب کې لګي دي ته ویل کېږي تحریف معنوي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا دا به کې بل ډله ده اوس دویم فریق دا په اهلی کتابو کې منافقین دي مؤمنانو سره مخامخ شي موږ مؤمنان خو چې کله د مشرانو خواته لاړ شي وته پقار شي دی به د مؤمنانو خواته راغ دی به موږ مؤمنان یو معنا دا تاسو چې کوم خبرې کوي یا تاسو په کتاب کې دا کوم خبرې قرآن کې دا خو زموږ تورات کې مشته دي دا به هغه دغه غوندي وا دا نوجوانانی یا د سي عوامي او صفا خبرې کوي کنه نامولیانو له بچلاړه مشرانو تای ورته چې دا سکوي مړه تاسو خو د خپل کتاب نه دلیل دی مسلمانانو لور کوي دا غوي د دین تصدیق کوي ځکه په تورات کې ډېر داسي خبرې وي چې هغه تصدیق د قران د پاره کنه نبی ورته مشران غوسه کېده چې مسلمانانو ته زمون خلاف سره حجتونه خای ولی ورته مونږ پړ کوي او ځان ورته پړ کوي وسم داسي کیږي کنه تاسو ګورئ په دې اهل بدعو کې کله کله داسي مولا پیدا کیږي ګوره په زمانه کې چې د دوی د ډلې خوسته یو حق خبره خو کی کنه یره وې دا خبره قران او حدیث کې راغلي صحیح خبره د استواء علی العرش مسله صفا بیان کی د الله رب العالمین د اسماء او صفات مسله صفا بیان کی کله بل مسله یو هغه صفا بیان کی بدعت باندې رد وکي په دې خپل ډله باندې رد وکي نو سوي وي تر لګیدل او دی وابیان او غیر مقلدین له دلایل ګوري دا وي دوه کباز دی په مونږ کې وي بدنامیم کی الټور بس به تقریرونه شروع کی دي دا وي په مونږ کې پټرا نه وته دی غوي لپاره کار کوي ته وګورئ دا ځان ته وي چې زه مقلد یم او ځان ته زموږ مرګري وي او ګور دلایل او خبرې ټولې دغه د تایید لپاره کوي د غیر مقلدینو لپاره او د وابیانو په تایید کې وي لګیا دي حالانکه هغه خبره صحیح کوي ادا الله نه یریږي خو دې ظالمانو سره خدای الله رب العالمین د دین غم نشته کنه خپل دکانداري راخستي په يهودو کې مداسي کسانو چا به کله کله مسلمانانو ته صفا خبر او کړی دا تاسو چې سوای دا خو تورات کې مشته تا خو مونږه بالکل تایید کو د دې خبره نشدا مشران به خبر شونو په قار بشو ورته چې بی عقل او افلا تعقلون تاسو عقل نه لري چې کوم علم تاسو ته الله درکړو تاسو مؤمنانو ته بیانوي د تورات خبره ورته ښکارا کوي او بیا سبب غیره لګيږي موږ په دې خپل کتاب پړکې په دې تورات باندې ولې ورته خای دا به ورته ویل لګیا و وإذا لقوا الذين آمنوا كل چې مخامخ شو دي د مؤمنانو سره قالوا وایدوی آمنا موږ ایمان راوړې دي خو اذا خلا کله چې ځان لشي بعضهم بعض ردی لا بعض ان بعض سره قالوا وای ورته د مشران یو بل سره کله ځان لشي بیا د مشرانو ته پقار شي اتحدثونهم آیات نقل کوي دي مسلمانانو ته اتحدثونهم آیا بیانوي دي مسلمانانو ته بما اغسیز او علم فتح الله علیکم چې الله را پرانیسته دي پتا سبحانه الله چې تاسو لکم علم درکړي دي او کوم خبره پتا سره کولا وکړي ده دا علم دي مسلمانانو ته ولي خای ولي د مسلمانانو تاییدونه کوي ليحاجوکم به د پارادیش دا مسلمانان به دلیل نسی پتا سبحان دی په دغه خبره سره عند ربکم پنځ درب تاسو حجت به ونیسی غالب بشي پتا سبحان درب پنځ درب پنځ ما ورته تاسو پړې بیا قیامت کې بم به تاسو ورته شرمنده ولې ورته دا خبره کوي ګور دومره ظالمان دومره ته پته و چې موږ بیا پړ کیږو دومره مرته پته چې موږ په غلطه یو بیا دا کارونه کوي افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلي دا به مرتقار کو د خپل کشر چې سب عقل نه کار نه اخلي ولدا سکار کوي الله پیرت کوي اولا يعلمون يدوين پويږي ان الله يقينا الله يعلم پوي دې ما پاغه سماني يسرون چې دوی پټي و ما يعلنون او چې دوی ښکار کوي الله کته پټ کې دا حق او کته ښکار خبره کې ستاټول حالات الله ته معلوم ني دا خبره اډو راخکار کوه مسلمانانو ته ځکه مسلمانانو ته ستاره دي خبره اجتم نشته هغه سره خپل کتاب شته دي نو کته د خپل دین پټ کې نو چاله zarar ورکه ځان له zarar ورکه ځکه الله په پټو ښکار او حالات ټول باندې عالم دي نو ستا جرمونه متمعلوم دي اے بدبخت انسان ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب درې مړه دا پکې هغه ان پړ دي اميون چې بالکل په کتاب نه پويږي صرف اسید مشرانو په هغه خبرو په روان ني تقلید کوي بس وي مشرانو چې سویلی پای پسې بزو دا هغه کسانو ذکر کیږي
ومنهم او بعض دوی نه امیون اغان پڑھ دی بالکل ان پڑھ لا يعلمون الكتاب نه پویږي په کتاب باندې امیون زموږ دی جدید اصطلاح کې چرته مقلدین وای ځکه دا تقلید په دغه کې وو په يهودو نصاراو کې خو غوی نوم جدا ور کړو رسته په سوره ال عمران کې راځي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله سوره توبه کې هم رسته راشي 31 آیت التم الله فرمای اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله خپل مولیانو پیران دې ته د رب درجه ور کړو ارباب ته جوړ کړی معنی دا حلال او حرام اختیار ور کړو بیا دا نصارا چې دې ته دی پاپایت وي زمونږ داخله کو ته تقلید یو ته پاپایت وي پاپایت سمانه پوپ بوي چې دا حلال نو مونږ وایو حلال او زمونږ پوپ بوي چې دا حرام نو مونږ وایو حرام دا خو د يهودو نصارا دین دی چې مذهبي مشر هغه خبره وکي او هغه وی چې حلال نو تبه حلال دلیل وتی نه غواړي نو وی مشران نو سب دلایل نه غواړي مونږ په پټو سترګو وی د دې خبره منو نه مونږ ته شریعت دا نه دی ویلي شریعت مونږ په دې مکلف کړیو چې ته د مشر نه دا تاسو کښ دا خبره ته کم زینه کې مونږ ته صفه حق بیان کې قران او حديث انکه یو امیر اشیع او ان پړ دی او نه پويږي په دلیل باندې نه پويږي او هغه د مولوی صاحب نه تاسو کې چې مولوی صاحب د سوال چلم په کار دی کنه اب ورته چې مولوی صاحب ما ته مسله بیان کړه قران او حديث نه او دا مولا راولګي او د ورته د ځان نه خپل د مسلک او د مذهب خبره بیان کې قران او حديث ته بیان نکي نو دا امی خدا ګمان کوي چې ماته قران او حديث بیان کنه نو په دې وخت کې دا مولا مجرم دی د ګمراهي هغه سزا هم دی مولا باندې دیو جن بعض خلک دا اعتراض کوي زمونږ په دې مرګرو باندې کنه وای ښا تاسو وای چې قران او حديث تابعداري پکار وي ته په قران او حديث پويږي زموږ دي عوام ولګرو ته ته په قران او حديث پويږي څنګه ته قران او حديث والای څنګه ته ځان ته متبع وي من وایو دا کم سړی چې ځان ته حنفي وي زموږ ورور دله بلګه هدايه شریف راوالو پويږي نو څنګه حنفي شدا دی خو نه په کنز پويږي الحمدلله نه په قدوري پويږي او نه په د فقه په بل کتاب باندې پويږي د عام احناف فقه حنفي ویل ده یاره نو ته په فقه پويږي نو حنفي ستا حنفیت صحیح دی ستا تقلید صحیح دی او زکه په قران او حديث نه پويږم نو د نبی عليه السلام امتی نشم کېدی تاسو مطلب دی زه خپل پیغمبر امتی ما زما په نبی باندې قران نازل او زما د نبی احادیث دي که زه په پويږم کنه پويږم زبر دغه تابعداري کوم او زه چې د عالم نه تپوس کوم زه ته د دې تپوس کوم چې مولوی صاحب ماته هغه وحي بیان کړي چې په نبی عليه السلام باندې نازله و دا اوس دا غلطي دي چې هغه ماته غلطه مسله بیانوي دیو جن دا بعضی خلک احناف علماء هم د لیکلي دي چې د امی سړي د سره مذهب نشته ځکه امی سړي کتابونه کله ویل چې د پکې لا راجح او مرجوح او کته د امام صاحب پکې اخلم او د نور درې ناخلم تاسو کتابونه ویل چې پکې دا یو اخلي د نور پکې ناخلي ته پوېږي نه په کتاب نه دیو جن من دا وایو چې ته زمنګ په ملګرو دا اعتراض کې هغه کس چې دغه د قران او حديث سره مینه ده د الله د کتاب او د نبی عليه السلام د احادیث تابعدار دي او ته باندې دا اعتراض کې لګي روپ په غرزه چې د لګروپ کې راشي چې ته په قران او حديث پوهیږي زه د لوس بخاری د علمتي ماته وای ورته د شه د احناف د مراول چې موږ له هدايه راول مخ ته وتکیدو چې شابه وای څنګه ته حنفي شوی سو کتاب لري د فقه حنفي ویل دي عجیب ده ته په کتاب باندې پویدون بغیر حنفي کې دی شي او زمونږ عوام دي بغیر د پویدلو نه د نبی علیہ السلام امته نشي کېدی قران او حديث باندې عمل نشي کولای دا یو بغته ده دوکه او فریب دي دي ته مداریتوب ویل کېږي اسی مداریتوب دي تلبیس کوي په خلکو باندې عوام دوکه کوي به خبرو باندې نو بعضی د دین امیون دي لا يعلمون الكتاب نپويږي په کتاب باندې الا امانيه من لكن يتبعون اماني علمائهم لیکن دوی ور روان دي په غارزوګانو د خپل موليانو پسې بس وای زمونږ مولوی صاحب چې سوي بس دا موږ کافي ده زمونږ مولوی صاحب چې دی وای ډېر حق پرست سړی دی وای الله فرمایي دي يهوديانو کې دغه څه خلق علم خو خپل وونه بد موليانو په اماني پسې روان وینهم ان دي الا يظنون مگر اٹکل روان دي په ګمانونو پسې دویم قول دا د اماني
دا دغه تم ویلې کېږي امنیه قراءت ته ویلې کېږي قراءت سورې حج کې به رستو راشي انشاءالله نو څه معنا بې معنا دا د مراد د دین الفاظ دي لا يعلمون الكتاب نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مگر تش په الفاظو باندې پوهېږي معنا ولا نه ورځي لکه ډېر خلک یې عوام تلاوتونه کوي که نه یا قاریان تش قرآن الفاظ ورځي او په معنا باندې نه پوهېږي او نه دي دوی مگر الا یظنون په اټکل روان دي په ګمانونو پسې فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم دا پکې هغه څلورمه ډله ډېر خبیثه ډله ده ولې ځکه دا دي الداعین الی الضلاله ګمراهۍ ته دعوت ورکوي لګې او څنګه په کومه طریقې ورکوي بالافتراء علی الله عز وجل په داسې طریقه چې په الله باندې افترا کوي او مقصد یې څه دی لاجل اکل اموال الناس د دې دپاره چې د خلکو مالونه وخوري بس دا یو خېټې دپاره راولګي د ټول دیني تباه کړي دا ډېر خبیث انسان دی او دا چل نن سبا په ډېرو اهل بدعو کې موجود دی د خپلې خېټې دپاره د خپلو اړو دپاره د څلوېښتیو د شومو د خوړلو دپاره د الواګانو د سټلو دپاره د الله رب العالمین د دین جنازې ونه ښکلي اسقاط کې به ناست دی دا سر به یې ښکته کړی لګیا به او دا د څلوېښتیو دا د مړو ماښامونه شومې بخوري لګیا به دا د مړو دی دغه ته به په تمه ایو مولا وایي چېرته څوک مړ شوی نو د مړي به چېرته واسکټ ډېر مزېدار نه پلار ته ویلی لیر وایي زوی ته وله وایي یاره وایي ستا هغه پلار مې ولیده حاجي صاحب وایي خوب کې راته ویلې زما زوی ته ووایه چې هغه واسکټ د لرې کړي هغه ویل مولي صاحب کوم ځای سره دي لیدلی دی ویل هغه پول سره مې ویل ولیده ویل یاره بېګا وم هغه پول سره ماله خوب کې راغی چې زوی خپله یې اچوه جمع دی یخني ده وایي خپله یې اچوه وایي هغه ویل دا ستا پلار خو ډېر داسې داسې دی وایي کنځل یې ورته وکړه ما ته یو څه وایي او تا ته بل څه وایي لګیا دی دوی خو دا چلونه کوي دې ته په تمه د مړو واسکټو ته هم په تمه او د مړو پیزار ته هم په تمه د دې دپاره د الله دین تباه کړل دا هغه خلق دی الله فرمایي کتابونه به لیکل په خپلو لاسونو او بیا به یې څه ویل هذا من عند الله دا ګوره د الله له طرف نه دی د دې دلیل به ته پیدا کړي په خپل امت کې څوک دي دې بازار ته لږ وځه د دې اهل بدعو کتابونه لږ راواخله د پاسه به یې پسې لیکلي قرآن اور سنت کی روشنی میں مدلل انداز سے اور تحقیقی انداز سے فلاں فلاں مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے نو ټکې پې لیکلي قرآن اور سنت کی روشنی میں خلک خو دوکه شي که نه چې هلکه ګینې رښتیا به قرآن او سنت آیتونه هم پکې لیکلي احادیث هم پکې راوړي څه پکې موضوعي او څه پکې ضعیف هم ډېر او صحیح روایاتو کې تحریفونه یې کړي او د څه دپاره صرف د خپلو بدعاتو د ثابتولو دپاره یو بدعت ثابتۍ لګیای او نوم به پې څه کېدي قرآن او سنت نو عوام دوکه کېږي او وایي بس رښتیا به دا صحیح دین به هم دا نو لیکل خپل کوه او نوم پې د الله ږده نعوذ بالله دا څومره لوی جرم دی څومره غټ جرم دی دا دوی به کتابونه لیکل بیا به ویلې دا مونږ چې څه لیکلي دا د الله له طرف نه ولې لیشترو به ثمنا قلیلا بس دنیا یې خستله پې صرف د دنیا مفادات او اغراض فویل للذین نو تبعی د پاره د هغه کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي هغوی کتابونه دلته اوس هغه تحریف لفظي مراد دی کتاب لیکي بأیدیهم په خپلو لاسونو باندې خپل الفاظ ثم یقولون بیا وایي دوی هذا من عند الله دا د الله له طرف نه دي وللیشتروا به د پاره دی چې دوی حاصلوي په دې باندې ثمنا قلیلا قیمت لګه دنیا پې حاصلوي مفادات پې حاصلوي فویل لهم غلام احمد قادیانی وخت کوئی کتاب لیکلو خلکو نه پیسې راغونډې کړې هغه ټیم ځان له مریدان پیدا کړي یاره وایي داسې کار دی که نه یو بهترین کتاب لیکمه ډېر تحقیقي کتاب خدا به 50 جلد دی زما دونه وس نه کېږي لږې پیسې راغونډې کړي د 50 جلدو لپاره نو زه به د ښایسته کتاب ولیکم تاسو له یې به یې درکړم فایده به ترې ډېره واخلم نو چې کتاب یې ولیکه خلکو نه پیسې میسې راغونډې کړلې خلک په انتظار وي دا موږ له 50 کتابونه راکوي نو 15 کتاب یې ولیکل 15 جلد نو هغې ویل ورکه خلکو مطالبه کوله ویل یاره هغه نور ویل نور بس دی که نه وایي ګوره وایي قرآن کې الله وایي چې یو نیکي په 10 باندې ده نو 15 کتابونه دي چې لکه 50 نو یو عالم ورته ویل چې بېوقوفه
الله تعالی خو چې یو نیکی وکړي نو الله رب العالمین ته به ورکي 15 عملونه او بدله درکړي څه او بدله 50 درکړي. نو ځناور تا خو موږ نه 50 واخیسته موږ له دې 15 راکړه الټه کار کې لګي ته الټه کار کې په کار خدا و چې 15 کتابونه پیسې دې اخیسته موږ له 50 کتاب راکړي نو پیسې دې 500 کتابونه واخیسته ورا دې کړه 15 کتاب او دلیل په قران باندې نيسي لګي بعضې داسې بګتې وی لګي دوی د دنیا د پاره دا کار کوي لیشترو به ثمنا قلیلا فویل لهم نو تبعید ردی د پاره مما كتبت ایدیهم د وجه دا غلی کلونه چې لیکل کړي لاسونو د دوی کم چې د دوی لاسونو لیکل کړي په دې لاسونو لیکلو به تبا کوي. اوسم داسې مولیان شته دي کتابونه لیکلي د اهل حدیثو خلاف اسی ځان ستړی کړی دی غریبانو او په هغې باندې لګی چا وله نومې ښه احقاق الحق چا وله بل نومې ښه دی او دننه پکې ټول بکواس دی ورته وایه چې بل عمل دی د ګناه نه کړی په دې یو کتاب به ورته ځي انشاءالله تعالی ستا د جهنم دپاره دا یو کتاب بس دی بس او دا ورته زموږ یو ملګري ویلو دی خبیث ته نوم یې دا اخیستو نه دی او نه څه دونه ښه شی دی چې موږ یې نوم والو یو مولوي صاحب ورته ویلي په مال جنګي کې راشه ویې د الله دشمنه دا څه چې دي لیکلي او دا تا لیکلي چې دا غیر مقلدین او فلان او د انګریزانو په وخت کې پیدا شو دا د یهودیانو ایجنټان دي او فلان دي او فلان دي ته لږ تاریخ راوچت کا تاریخ راوچت کا انګریزانو چې کوم اعترافونه کړي ډبلیو هنټر کتاب راواخله لږ چې کوم د بنګال وایسرای پاتې شوی اور انډین مسلمان په نوم هغه کتاب لیکلی دی هغه کې هغه وایي زمونږ ډېر لوی ټینشن د انګریزانو د وابیانو د لاسه هر قسم خلک مونږ خپل تابع کړ خو وابیان زمونږ نه تابع کېده ته وایې څه خبرې تا تاریخ کتلی دومره سزاګانې مو دوی له ورکړې دي وهابیانو له د توپونو مخې ته م وتړل او ګوله به م پرې راخطا کړه او د دې وهابیانو دا غوښې به په دې ونو پورې ونښتې خو بیا هم دوی د خپل تحریک نه رستو کېدل د انګریزانو خلاف لګي جهادونه یې کول تا ته ګوره خولې ته دې ګوره دې سر ته دې ګوره په زول کتاب دې لیکلی دی ته چې بله یو ګناه مونه کې دغه یو کتاب ستاره تباهۍ دپاره بس دی فویل لهم مما کتبت ایدیهم تباهي ده د دې دپاره د وجې د هغه لیکلو نه چې لیکل کړي لاسونو د دوی وویل لهم مما یکسبون او تباهي ده د دې دپاره د وجې د هغه عملونه چې کوم دوی کوي یا یکسبون ورک کسب او ګټه ده ذکر پیسو دپاره لیکي که نه چې زما کتاب ډېر مشهور چې پیسې پې ګټم وویل لهم او تباهي ده د دې دپاره مما یکسبون د وجې د هغه ګټې نه چې دوی پې ګټي په داسې کتابونو باندې کاروبار یې شروع کړی دی وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده پنځمه ډله دا بله ډله ده دا کومه ډله ده المتخصصین لانفسهم الجنه هغه کسان چې ځان لپاره جنت خاص کوي د جنت دعوی کوي زه به جنت ته ځم موږ خو جنتیان یو وقالوا وای دوی لن تمسنا النار وی چرې به نه رارسېږي موږ ته اور الا اياما معدوده مګر ورځې د شمار تشمار ورځې به که اور ته لاړ شو لاړ به شو نور به چې کوم دی موږ ته اور نه رارسېږي یهودیانو به یو خبره دا کوله د دوی چې کوم دی دوه درې روایات دي دې قول باره کې یو روایت پکې دا دی موږ به اور ته نه ځو مګر صرف هغه یو څو ورځې څلوېښت ورځې یا د هغې نه لږ کم چې کوم زموږ مشرانو د سخي عبادت کړی په حق ورځو مطابق به اور ته لاړ شو بیا به موږ جنتیان یو بعضو پکې دا قول کو بعضو به ویلې چې ګوره د دنیا دا عمر چې دی دا 2000 کاله دی دا هم د دې دروغو خبره وه او دا دروغ شوله د دنیا ټول عمر 2000 کاله دی او د هرو زرو کالو په بدل کې به مونږ ته یو ورځ عذاب میلاویږي نو ایله به یو هفته ځو که لاړم شو یله ایله یو هفته به بس 2 ورځې عذاب دی زموږ دپاره دا هم د ځان نه خبره کوه بل درېمه خبره به دی کې دا ور دی هغه نظریه و باطله ځان ته به ډېر پاک ویلې نو دا هغه ډېرې پاکۍ د دعوې د وجې نه به دی ویلې موږ به نه ځو ورته مګر ایاما معدوده مګر یو څو ورځې د شمار قلت ورته ووایې زما نبي دا جواب دی د دوی د دې خبرې اتخذتم آیا اخستې تاسو عند الله په نزد د الله باندې عهدا کما وعده او لوز الله در سره لوز کړی دی چې او ته به جنت ته ځي او که اور ته لاړ شي یو څو ورځې به ځي نو که دا لوز الله رب العالمین سره تاسو کړی
خو بس سید فلن یخلف الله نو به خو چر خلاف نه کوي الله عهده د خپل لوزنا و خای کنه لوز شتر سره نه نشتام تقولون بلکې وای تاسو جوړوي تاسو علی الله په الله باندې ما غسلا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ یو بی علم خبره ده او بی دلیل خبره د ځان نه لګیای بلا من کسب سیئه وحاطت به خطیته اوس دی آیت کې ورته وای ولنا بلا بلکې بلا صد پار راځي دا ردی د پار راځي مخکې چې دی خبري نفي شوی به اثبات کیږي دی مخکې نفي وکړه لن تمسن النار الا اياما معدوده من به ورته نزو الله بلا ولی بنزي بلا شی صبر کوا خډیر بلاړ شي بلا ولنا بلکې زیبا من کسب سیئه وحاطت به خطیته دا اوس تتمه د اصل کې د ما قبل خطاب پنځه خواصتونه ول ذکر کړه نو دغه چې کوم خطاب دی دویم خطاب دغه اختتام کوي اوس په دې باندې تخویف اخروی دی او بشارت دی او پسیت کې ولذین آمنوا وعملوا الصالحات سره او دا دلته اوس د دې قول لن تمسنا النار دغه تردید کوي بلا من کسب بلکې هغه څوک چې کسب کړي دی عملی کړي سیئاتن دی او بدای مجاهد رحمت الله علیه فرمایي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سیئین مراد سره انها الشرك دا شرک دی چا چې د شرک عمل وکړل واحاطت به اور اگیر کی دی سړی لره خطیته دا ګناه دا د شرک ګناه راگیر کی منا سعید بن جبیر رحم الله فرمای مات علیها فدی خپل خطیه باندې ولا مرګ راشي مړ شي ان الى الموت واحاطت به خطیته من الى الموت اور اگیر کی دل رد دا ګناه تر مرګ پورې شرک کې مبتلا دی او توبه تی ونه باسي په دې حالت کې ولا مرګ راغی فاولئک ان دا کسان اصحاب النار دور ولدی هم فيها خالدون دیو پاغي کمی شي دا خو ګره تخویف ش اوس بشارت مؤمنانو ته والذین وکسان چې ایمان وروړي او عملونه کړی دي نیک اولئک دا کسان اصحاب الجنه دا جنت ولادي هم فيها خالدون دیو پاغي کمی شي